سلامونه قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې تاسو به روغ جوړ خوښ خوشحاله او صحتمند وئ. نن ویډیو کې تاسو ته دغسې طریقه درښیو چې تاسو کولی شئ د هغې په مرستې سره هر سریال او هر فلم چې تاسو په یوټیوب کې ګورئ هغه کولی شئ په پښتو کې ترجمه کړئ. یعنې هغه که په انګلیسي ژبه وي که هغه په هندي ژبه وي تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره او بغیر له کوم اپلیکیشن او کومې برنامې څخه په یوازې څو ثانیو کې وکولی شئ چې پښتو ژبې ته ترجمه کړئ او په پښتو کې یې وګورئ. همدارنګه که چېرې تاسو کتلي وي دغه څو ورځې وړاندې د شمایل ندوي چې یو مسلمان عالم و، همدارنګه د یو ملحد جاوید اختر ترمنځ کومه مناظره ترسره شوې ده، نو دغه بحث چې دی ډېر زیات خلکو خوښ کړی او ډېرو زیاتو هیله لرله چې دغه مناظره په پښتو باندې وګوري. یعنې دغه مناظره ډېره زیاته وایرل شوې ده او ډېره زیاته مشهوره شوې ده. تاسو ته ښکاري دغه د ندوي صاحب په یوټیوب چینل کې 8.5 میلیون کسانو کتلې ده. همدارنګه په نورو کانالونو کې هم خلکو ډېره زیاته کتلې او ډېرو ژبو ته ترجمه شوې ده. نو راځئ تاسو ته هم دغه ویډیو کې دغه طریقه در وښیو چې د هرې ژبې هره ویډیو تاسو کولی شئ پښتو ته ترجمه کړئ او په پښتو کې یې وګورئ. نو تاسو به راشئ دلته به کروم براوزر راخلاص کړئ او په دې کې به ورته ولیکئ چې youtube.com. کله مو هم چې youtube.com ورته ولیکه دغه سایټ چې دی تاسو به یې ډیسکټاپ یا د کمپیوټر سایټ ته واړوئ. لږه 3 ټکو باندې به کلیک وکړئ او ډیسکټاپ سایټ به په دغه ځای کې ورته سلیکټ او انتخاب کړئ. بیا دلته کولی شئ تاسو هره ویډیو چې ده ورته سرچ کړئ او کله هم چې تاسو یوه ویډیو سرچ کړه مثلا دغه یو فلم دی، موږ غواړو د باندې کلیک وکړو او دغه چې دی پښتو ته ترجمه کړو. نو دغه سیټینګ ما له مخکې څخه پکې فعاله کړی دی. کله هم چې زه په دغه ځای کې اوس ویډیو پلی کوم، که هغه د هندي ژبې ویډیو وي که هغه د انګلیسي که د نورو ژبه هرې ژبې ویډیو وي، تاسو چې دغه سیټینګ پکې فعاله کړئ نو دغلته به خبرې ورسره په پښتو کې لیکل کېږي. تاسو ته زه دغه تر یو حده پورې پرېږدم تر څو تاسو وکولی شئ هغه د خبرو سره یې دغه لیکل هم تاسو ته ښکاري چې په ښه واضح ډول سره ښکاري. د فعالولو طریقې لپاره به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو راشئ سیټینګ ته. سیټینګ ته چې کله هم تاسو راغلاست او دلته به بیا هم د سب ټایټل برخه انتخاب کړئ او په سب ټایټل کې بیا راشئ اوټو ټرانسلیټ او دلته بیا تاسو خپله ژبه ورته انتخابولی شئ. په دغه ځای کې به تاسو بیا د پښتو ژبه ورته انتخاب کړئ. अरे जो है ही नहीं उसे ढूंढ रहा है, जो है उसे ढूंढ ढूंढ के मार रहा है. نو تاسو ته ښکاري چې دغه صحنه په دغه ځای کې پلی شوه او دغه پښتو کې سب ټایټل څومره په واضح او څومره په ښه ډول سره اتوماتیک لیکل کېږي. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې ستاسو لپاره مو وړاندې کړه. چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا چې ستاسو لپاره به راځو درڅخه اجازت اخلو. د الله په امان.